بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الف لام میم دا د الله کتاب دی په دې کې هیڅ شک نشته هدایت دی د حقوق پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي المنز قائموي کوم روزي چې موږ هغه ته ورکړی د هغې نه د خدای د رضا په خاطر لګوي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی قرآن او کوم کتابونه چې لتانه مخکې نازل کړی شوی او پر هغه ټول ایمان راوړي او پر آخرت باور لري أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون دا سه خلق د خپل رب لوري په سم لار دی او هغوی بری موندونکي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون کوم کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړو هغه ته یو شان ده کته هغوی وویروي یا یو نه ویروي په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله د هغوی په زړونو او د هغو پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ځینې خلک داسې هم شته چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون غول الله او مؤمنانو سره غولونه راخیسته خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغه سره د دې شعور نشته في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون له هغه په زړونو کې یو ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیاته کړه او کوم دروغ چې هغوی وایي د هغه په بدله کې د هغو لپاره دردونکی عذاب ده وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون کله چې هغوی ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مکوئ نو هغوی هم دا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فهم ولري په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون او کله چې هغه ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړای دی همغه ستاسو هم ایمان راوړي نو هغه هم دا جواب ورکړ چې آیا موږ د کما عقلانو غوندي ایمان راوړو فهم لري په حقیقت کې خود دوی په خپل کما عقلان دي خو دوی نه پوهیږي